د زرو ناول درنو اوریدونکو درېیمې برخې ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې دغه برخه هم تر پای را سره واورئ. نو پیل یې له دې ځینه کوو. تر هغه ځایه به د لرګیو کټاره را وګرځاوو. بس د ترکاریو د کرلو لپاره ښه ځای دی. بیا ما ته راغله، اوږه را سره وجنګوله. څنګه زما نقشه دې خوښه نه شوه؟ ومې ویل نه، په تندي کې ګونځې پیدا شوې، دواړه شونډې سره ورغلې. بخیلي مه کوه، دا را سره ومنه چې ښکلې خبره مې وکړه. ومې ویل خو یو څه کم دی. د ماشومانو کوټه. زرو وخندل، پر غاړه یې کلکه خوله را ولګوله. سړی غلی شو، غاړې ته یې لاس ور وړ. ورو یې وویل څه تاوده خوله. مخ یې واړاوه، د لمر وړانګې یې پر سترګو ورغلې، اوښکې پکې ځلېدلې. سړی ولاړ شو، طوطي ته یې وکتل. له ژېړې مښوکې یې د ملخ خړ وزر راوتلی و. سړي وویل راځه، سلامت ورځ مزل پاتې دی. ګام یې واخیسته خو بیرته ودرېده. پایڅه یې ور پورته کړه، د زنګانه وینه وچه وه. بیرته یې حرکت وکړ. ژوبله پښه یې درنه پسې ایسېده. یو ځای ودرېده. د ټوپک کلنګ یې کش کړ. ورو یې وویل پوهېږې دا ځای یږې لري، لاندې هم کله کله را پیدا شي، خو وخت یې معلوم دی. کله چې د غره څوکې ډېرې واورې ونیسي نو یږه لیوان او نور ځناور د غره لمنو ته راښکته کیږي. سړي بیرته ټوپک اوږې ته واچاوه. ورو یې وویل له دې وروسته ونې ګڼې دي. ښه ده، په دې غره کې د لرګیو د وړلو لاره نشته، که نه نو اوس به په سیوري کې نه تلو. سړي بیرته ټوپک اوږې ته واچاوه. ورو یې وویل له دې وروسته ونې ګڼې دي. ښه ده، په دې غره کې د لرګیو د وړلو لاره نشته، کني نو اوس به په سیوري کې نه وو. سړی د غار خولې ته ودرېده. ټوپک یې پر یو هواره ډبره کېښود. د دوو تیږو ترمنځ راوتلي بوټی یې وڅانډه. د بوټي پاڼې یې پزې ته ورنږدې کړې. ساه یې کش کړه، تر ډېره یې سترګې پټې وې. بیرته یې ټوپک ور واخیسته. غار ته ننوته. غار ارت و. سړی د غار خولې ته ودرېده. ټوپک یې پر یو هواره ډبره کېښود. د دوو تیږو ترمنځ راوتلي بوټی یې وڅانډه. د بوټي پاڼې یې پزې ته ورنږدې کړې. ساه یې کش کړه، تر ډېره یې سترګې پټې وې. بیرته یې ټوپک ور واخیست. غار ته ننوته. غار ارت و. سړي یوازې یو ځای ملا کړوپه کړه. بیرته نیغ شو، مخکې لاړه. په پراخ ځای کې ودرېده. ځای د یوې غټې کوټې په اندازه و. سړي شاوخوا وکتل. ټوپک یې کېښوده. ښویې ولاړې ډبرې ته کېناسته. ډبره له سپینو لیکو ډکه وه. سړي شونډې ورنږدې کړې. ډبره یې ښکل کړه. له خاورو یې د ماتې پیالې لاستې راپورته کړ. لمن یې پرې تېره کړه. په زړه پورې یې ونیوه. ولاړ شو. د پیالې لاسته یې له ماتو بنګړیو زړې ښځینه چپلکې، د موبایل له شکېدلې سپېره پوښ او جارو سره کېښوده. په خاورو کې ستونه ستیغ اوږد وغځېده. له ډبرو وچ واښه راوتلي وو. سړي سړه ساه وایسته. سترګې یې پټې کړې. په اوبو کې د څاڅکو د لوېدو غږ راته. په اوبو کې چړپا شوه. سړی په بیړه ټوپک ته ور وښویده. ګیدړې مخامخ منډه را واخیسته. ټوپ یې کړل. لنده لکه یې د سړي پر مخ ولګېده. خوا یې له غاره ووته. سړي لاړې تو کړې. خپل لستوڼی پر خوله تېر کړ. طوطي ته یې وکتل. د دوو ډبرو په منځ کې ننوتو. ولاړ شو. د کوټې په بل سر کې پرې شوي غار ته ودرېده. ملا یې کړوپه کړه. مخکې لاړه. چونګا یې واورېده. سړي ټوپک هماغه خوا ته ور واړاوه. یوه شیبه ودرېده. سترګې یې له تیارې سره اشنا شوې. د اوبو د کوچنۍ ډنډ پر ژۍ د ګیدړې بچیان پراته وو. سړي خپلې پزې ته لاس ور وړ. پورته یې وکتل. د اوبو دوهم څاڅکی یې سترګې ته سیخ شو. خوله یې وازه کړه. څاڅکی یې پر شونډو ولګېده. ویې خندل. بیرته خپل ځای ته راغی. طوطي ته یې وکتل. ویې ویل دومره ډار هم ښه نه دی. طوطي یې د ډبرو له منځه راوایسته. اوږد وغځېده. طوطي یې پر خپل ټټر کېناوه. ورو یې وویل پوه شوم، دې ځای خوند در نه کړ، خو مجبور یې چې یوه شپه همدلته تېره کړې. پوهېږې په دې ځای کې مې ډېر یادونه پراته دي. سړي یو دم وخندل.
د توتی مښوکه په خپله ګوته ووهله. ورو یې وویل هاغه هواره ډبره وینې؟ لیکو ته یې وګوره، همدا سپینې لیکې د زرو د لاس نښې دي. یو ورځ د خوړو په موندلو پسې د باندې ووتم. ساعت نیم ساعت وروسته بیرته راغلم. زرو په یوه سپینه ډبره همدا لیکې ایستلې. زما په لیدو یې راته وویل نن مو څومه ده؟ پوه شوم چې د ورځو حساب کوي، هره لیکه معنا یوه ورځ. ورو مې وویل دلته د دومره ژر زړه شین شو؟ په بیړه یې راته وکتل. زرو خپله غوسه نشوی پټولی، هر څه یې په څېره کې راتلل. په غوسه کې به یې شونډې رپېدې. خبره مې واړوله، خو هغه ولاړه شوه، لرې کېناسته. ورغلم، د هغې سر مې په خپل ټټر پورې ټینګ ونیو. زرو یودم وژړل. په ډک ستون یې وویل بیا داسې ونه وایې. زنه مې د هغې پر ککرۍ کېښوده. زرو وویل په اور او اوبو دواړو کې در سره یم. ومې ویل اتمه. په ژړا کې وخندل. د څه اتمه؟ نن مو اتمه ورځ ده چې دلته اوسو. زرو په بیړه تیږې ته ورغله. دوی نورې لیکې هم وایستې. سړی ټوخي واخیسته. خبره یې پرې شوه. وی ویل زرو به هره ورځ یوه لیکه ایسته. ټولې 4 شپېته لیکې دي، څه باندې 2 میاشتې. سړی غلی شو. ورو یې وویل په دې ځای پسې مې د ژوند خوږې شیبې تړلې دي. توتی ته یې وکتل، ویې خندل. غزني ته به نه یې تللی؟ ډاډه یم. که غږېدی ځواب دې نه و، ځکه غزني سوړ ولایت دی. زه همالته پیدا او رالوی شوی یم. په 28 کلونو کې مې شین توتی نه و لیدلی. ما په لومړي ځل شنه توتیان 2 کاله مخکې دلته د نورستان په ځنګلونو کې ولیدل. کیسه مې کوله. د غزني د قرهباغ او مقر ترمنځ یو غر دی، خلک یې د شیر غر بولي. ماشوم وم، له خپل پلار سره همدې غره ته په بوټو پسې لاړم. د سپیرو غرونو په منځ کې همدا یو غر ونې درلودې، ګڼې نه وې. د ترخو بادامو 300-400 زړې ونې ولاړې وې. پلار مې د غره ترخو او ګونګلانو یعنی یو غرنی بوټی دی، ته د کلنګ تیره څوکه ونیوله. له وار سره به بوټی له وریښو سره راوخوت. له پلاره مې وپوښتل دادا ولې د بادامو ړنګې وچې ونې نه وړو؟ پلار مې په بیړه راته وکتل. تنده یې تریو و. په خشکه یې وویل توبه وباسه، بیا داسې چټیات ونه وایې. ما د بادامو ونو ته وکتل. تر ونو لاندې رالوېدلي زاړه وچ خاښونه پراته وو. پلار مې وویل ګناه لري. حیران شوم څه ګناه؟ هسې ورستیږي، ښه ده چې تنور ور باندې بل کو. پلار مې کلنګ کېښوده. راغی، په جګو پښو راته کېناسته. زما پر اوږه یې غبرګ لاسونه کېښودل. ورو یې وویل ګوره کامرانه زویه، تر اوسه 3 کسانو دا لرګي خپلو کورونو ته وړي دي، خو ښه ورځ یې ونه لیده. د یوه غبرګې غواوې مړې شوې. د دویم په کور کې له 3 پوښتو یعنې نسلونو راهیسې جنکۍ زیږېدلې. دریم ته هم د خدای لویه رسوایي ور واړوله. لور یې له یوه اوښپه سره وتښتېده. پلار مې ولاړ شو. کلنګ یې ور واخیسته. ویې ویل نو چا چې د ترخو بادامو دا لرګي وړي دي ښه ورځ یې نه ده لیدلې. ومې ویل دا کسان پیژنې؟ پلار مې یو بوټي ته کلنګ ور واچاوه. پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل نه دا پخوانۍ اوازې دي، په وړکتوب کې مې له پلاره اورېدلي. نو ولې په دې ونو کې څه دي چې؟ پلار مې په خبره کې راولوېده. اوس دا بوټي راپسې راټول که. تر غرمې د خرې مضبوط بار برابر شو. د راتګ په وخت کې مې پلار لاره کږه کړه. ومې ویل کلی خواخوا دی. پلار مې وخندل. راځه. خره په سپیرو تیږو کې ښکته روانه وه. ځای ځای به یې ټوډه ووهله، خو زما پلار قوي مټې درلودې. ټول عمر یې په نجارۍ کې تیر کړی و. بار یې لوېدو ته نه ورکاوه. یو ځای یې خره ودروله. پلار مې تر مټ ونیولم. آرت غار ته ورننوتو. په پراخ ځای کې له سپینې تیږې جوړه ښځه ناسته وه. پلار مې غبرګ لاسونه لپه کړل. شونډې یې وخوځېدې، خو پوه نه شوم چې څه وایي. وروسته یې زما له اوږې سره خپله څنګله وجنګوله. ورو مې وکتل. په اشاره یې پوه کړم چې دعا وکړه. وار له واره مې د روزیګل نوی بایسکل سترګو ته ودرېده. ومې ویل خدایه روزیګل له بایسکله خلاص که. روزیګل زموږ همزولی و. مکتب ته به یو ځای پلي سره تلو، خو وروسته یې پلار نوی بایسکل ورته واخیسته. کله چې به تر موږ تیر شو نو له روان بایسکل
کله به یې پښه وغځوله. د بوټ پونده به یې د لارې مړو خاورو ته سیخه کړه. ټول ماشومان به پولي ته وختل. پلار مې تر مټ ونیولم. وی ویل د ښځې تر مخ د جامو مینځلو تشت ویني. لاندې مې وکتل. سپینه ډبره د کاسې په څیر جوړه وه. پلار مې وویل سلګونه کاله پخوا همدې ښځې دلته جامې مینځلې. یو دم کفار ور باندې راغلل. ښځه په خپل عزت ویرېده. خدای ته یې لاسونه لپه کړل. د نازولو بندګانو دعا ژر قبلیږي. ښځه په تیږه بدله شوه. پلار مې پر اوږه سوک راکه. اوس پوه شوي چې په دې غره کې د بادامو دا وش لرګي ولې څوک نشي وړلی. د خدای د دې نازولې له خیرات څخه ویریږي. شاوخوا مې وکتل. پر یوه هواره تیږه غوړ مات شیطان څراغ او څو خیرن زاړه بوتلونه پراته وو. پلار مې وویل دې ځای ته هندوان هم احترام لري. بس یوازې څو کاله مخکې لا دلته هندوان او سیکان راتلل. دیګ به یې کاوه. وروسته به یې د شړشمو په تیلو څڼې غوړې کړې. دایره به یې جوړه کړه. تر شیطان څراغ به راګرځېدل. سړی یو ناڅاپه نیغ کېناسته. واسکټ او کمیس یې په بیړه وایستل. کمیس یې ټکاوه. وړه څرمښکۍ پر ځمکه ولوېده. سړي وخندل. له غونډله مې زړه چوي. بیرته یې کمیس واغوست. خو واسکټ یې تر سر لاندې کړ. توتي ته یې وکتل. وی ویل هغه مجسمه مې بیا ونه لیده. زموږ له سیمې لرې وه. د پښو 3-4 ساعته مزل یې غوښت. خو له کوچیانو به خبرېدم چې مجسمه په خپل ځای ولاړه ده. د غره مجسمې ته چا څه ونه ویل. خو د کرزي د حکومت په 5-6 کال خبر شوم چې چا له بیخه اره کړې ده. خلکو دوی خبرې کولې. ځینو ویل چې د امریکایانو څرخه کې ورته کېناستې. خو نور په دې باور و چې مجسمه تر پاکستانه ورسېده. سړي سړه ساه وایسته. توتي ته یې وکتل. وی ویل د شیر غار هندوانو او مسلمانانو دواړو ته داسې مقدس و لکه ماته دا ځای. زه په کال کې 2-3 ځلې دې غار ته راخیژم. دا ځای د زرو له خاطرو ډک دی. په هره تیږه یې لاس لګېدلی دی. یو دم کېناسته. غولې ته یې وکتل. توتي زرو به همدلته ګرځېدله. په خاورو کې به یې اوس هم پلونه پاتې وي. هغه تیږه ویني ولې به یې ورته لګولي وو. خبرې به یې کولې. خندل یې. خندا به یې په ولاړو تیږو ولګېده. انعکاس به یې کوه. بیرته به راوګرځېده. دا غار ډېر بختور دی. د زرو خندا یې اورېدلې ده. راځه. سړی په بیړه ولاړ شو. توتي یې تر وزرونو ونیوه. توتي کریژې کړې. سړی واړه غار ته ننوت. وی ویل په اوبو کې د څاڅکو د لوېدو غږ اورې. د ګیدړې بچیان وچونګېدل. سړي وویل د چت پر سر لږه پورته یوه چینه بهیږي. دا څاڅکې د همغې چینې زیم دی. زرو به چینې ته نتله. بس چې تندې به واخیسته. دې څاڅکو ته به یې خوله ونیوله. ما هم ترې زده کړل. خو د زرو پیښې مې نشوای کولی. تل به مې مخ او غاړه لانده وه. راځه چې هغه بوټی در وښایم. سړی له غاره ووت. د لمر سترګه د مخامخ غره پر څوکه ولاړه وه. ونه تر بخونې ښکارېدله. بعضې څوکو یې ژېړه رڼا کوله. سړی د غار خولې ته ودرېده. د بوټي پاڼې یې وښورولې. پزه یې ورنږدې کړه. څومره خوږ بوی. پوهېږې زرو د دې بوټي په بوی نه مړېده. د ورځې به څو ځله دې بوټي ته درېده. سترګې به یې پټې وي. د بوټي له بوی څخه به یې خوند اخیسته. سړی پورته وخوت. د چینې رڼې اوبه یې خپل مخ ته ور واچولې. کېناست. توتي یې له زنګانه وښویده. اوبو ته یې مښوکه ور ټیټه کړه. سړي پورته وکتل. د غره سپینه څوکه نیغه ولاړه وه. لمر ته سیخو واورو ژېړه لمبه کوله. سړي وویل یو ورځ له زرو سره پورته وختم. دوبی و. تر واورو ورسېدو. زه ودرېدم. خو زرو په څپلکو کې مخ ته تله. ځای به ټیټه شوه. له سپینو واورو راوتلې ژیړ ګلان به یې راوشکول. درنو اوریدونکو، 3مه برخه د زرو ناول مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د الله په امان.